سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د کرکټ نړیوال جنګ کې د افغانستان لوبډلې د ښه ځلېدو وروسته د افغانستان د لوبډلې روزونکي جاناتان ټروټ ویلي د افغان ملي لوبډلې د پاتې کېدو د 1 کلن تړون ته نږدې شوی دی. د انګلستان کرکټ پخوانی توپوهونکی جاناتان ټروټ د اوسني تړون شرایطو خوښ دی ترلاسه کېدو وړاندې غواړي چې خپل کاري ډالۍ غړي غوره کړي. ټروټ د 2022 کال د جولایي میاشت کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم روزونکی وګمارل شو چې په دغه مشرۍ کې د افغان لوبډلې ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې وکړلې چې د اکتوبر میاشتې او نومبر میاشت کې په هند کې د کرکټ نړیوال جام مخکینۍ اتلې لوبډلې انګلستان ته همدغه شان پاکستان، سریلانکا، آیرلینډ لوبډلو ته سترې ماتې ورکړلې. ټروټ ویلي دی زه غواړم چې د افغانستان ټیم ډېرې لوبې وګټي، د افغانستان راتلونکي روزونکي لپاره یو معیار وټاکل شي. د جاناتان ټروټ اوسنی تړون شږ کال ختمیږي. د اصولو د مخې باید نوی تړون لاسلیک کړي. د ده تر روزنې لاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ویسټ انډیز امریکا متحده ایالاتو کې د جون میاشتې کې د شلاوريز نړیوال جام هم ترسره کیږي چې هلته به هم د افغانستان د لوبډلې روزنه کوي. او بل ډېر ښه خبر د افغانستان ملي تلویزیون د افغانستان متحده عربي امارات ترمنځ د 3 نړیوالو شلاوريزې سیالۍ په افغانستان کې پر ملي سپورټ تلویزیون باندې خپروي. او بل به مجيب رحمان د خپلې لوبډلې لپاره په بیګ باش لیګ کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره کړې وه چې په 4 اورونو کې 6 منډې ورکړې وې، 2 مهمې ویکټې یې هم اخیستې وې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.